سلامونه مینا او احترامات درنو دوستانو نن تاسو سره یو داسې معلومات یو داسې ویډیو شریکوم چې څلور داسې کارونه دي چې هغه کارونه باره کې هیڅ چاته دی په کار چې خپل میرمنې سره د هغه خبرو معلومات ورکړي یا خپل میرمنې ته هغه خبرې وکړي نو تاسو به ډیر زیات پیدا کې پاتې شئ قدرمنو دغه څلور کارونه کوم دي دا به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکو په دې کې لومړی خبره کومه ده لومړی خبره چې کومه په دې کې دا هغه ده چې د خپل ښځې د خپل میرمنې په وړاندې په هیڅ قسم پریشانۍ کې مه ژاړه یو انسان چې د خپل میرمنې په وړاندې په پریشانۍ کې ژاړي په تکلیف کې ژاړي نو هغه یو کمزوری شخص معلومیږي او نه د پکار چې د خپل ښځې په وړاندې خپل ځان کمزوری وښیي دویم قسم هغه حالت دی چې د خپل ښځې ته د خپلې ګټې وټې یا د خپل پیسو په باره کې مه وایه که یو سړی هر څومره پیسې ګټي پکار ده چې د خپلې ښځې جایز خواهش پوره کړي خو داسې نه ده پکار چې خپلې ښځې ته ټول حالونه ووایي ځکه چې اکثره ښځې چې دي هغوی د خاوند شتمني رسوا کوي خلکو ته یې وایي او د دې د وجې نه یو لوی تکلیف پیدا کېدلی شي دریم قسم کومه خبره چې د هغه دا ده چې خپل مور پلار د خپلې ښځې په وړاندې سپکول یا هغوی ته بد رد ویل نه وي پکار په دې سره د ښځې په وړاندې د خاوند عزت کمیږي او هغه د خپل خاوند هغه کمزوري نیسي چې بیا هر وخت خپل خاوند ته د هغه د رونو او د هغه د مور پلار غیبت کوي یا ورته د هغه کمزوریانې بیانوي او څلورم قسم کومه خبره چې د هغه دا ده چې خپلې ښځې ته هم د هغې مور پلار یا رونه خویندې کنځل نه وي پکار په دې سره هم د ښځې په زړه کې یو قسم درد پیدا کیږي او په کور کې مسایل زیاتېدلی شي نو د دې کارونه ځانونه ساتل پکار دي که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي او دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي نو لایک کړئ دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ په آینده وخت کې به هم تاسو سره همدغسې نوي معلومات نوي ویډیوګانې شریکېږي ستاسو د دې ویډیو د کتلو یو جهان مننه